السلام علیکم دوستانو ملګرو ستړي مه شئ هیله ده چې راته روغ او جوړ به یاست ستاسو په حضور کې لایوي نوي ویډیو سره چې موږ څنګه کولی شو په افغانستان کې ویریفای پیپل اکاونټ جوړ کړو. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم ویډیو پوره وګورئ، ویډیو سکیپ کوئ مه. او لومړی درنه هیله کوم که زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره څنګ کې د غنټۍ نښان هم ووایئ تر څو چې زموږ هره ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. دوستانو راځو خپل موضوع خپل مقصود ته. تاسو به راشئ دوستانو یو براوزر به راخلاص کړئ. زه انټرنیټ براوزر راخلاصوم. که کروم براوزر یې که انټرنیټ براوزر وي فرق نه کوي. نو را به شم دلته دوستانو په دغه په پیپال اکاونټ کې افغانستان اوس نشته، یعنی پیپال په خپل افغانستان کې اوس مهال فعالیت نه لري. نو زه په یوې نوې طریقې یو نوی لینک مې پیدا کړی دی چې په هغې سره افغانستان به حتما راځي. نو د دغه لینک به زه د ویډیو نه لاندې درکړم. دلته تاسو لیدلی شئ دغه لینک. نو دغه لینک به زه د ویډیو نه لاندې درکړم. له هغې ځای څخه تاسو ورننوځئ او خپل پیپال اکاونټ جوړ کړئ. پیپال اکاونټ دوستانو په انټرنیټ کې کومې پیسې ګټل شوي پیسې چې دي هغه تاسو په اسانۍ سره پیپال اکاونټ ته لیږلی شئ. او د پیپال اکاونټ اکثره ډېری اپلیکیشنې دي چې پیپال ته پیسې ورکوي، یعنی ښه عاید ورکوي، ښې پیسې ورکوي. نو تاسو اوس که چیرې یا پریمیس استعمالوئ یا همداسې بزبرک استعمالوئ یا داسې نور اپلیکیشن استعمالوئ خو دومره پیدا نه کوي. د یو ورځې 2.5 افغانیو ته منتظر وي تر سبا 4 ساعتو پورې. نو دغه ډېره ګرانه ده. که تاسو چیرې کوشش وکړئ پیپال اکاونټ جوړ کړئ او چیرې د پیپال اکاونټ لپاره کوشش وکړئ چې پیسې وګټئ، تاسو د ورځې تر $5 هم ګټلی شئ. خو چې محنت کوئ، دا نه چې تاسو بس خاص کر پیپال اکاونټ جوړ کړئ کار نه کوئ نو تاسو په خپله پیسې نه راځي. په دې ځینې خلک وایي چې په دې پیپال اکاونټ کې پیسې دي، یعنې له دې څخه ګټل کېږي. نه دوستانو، په دې کې دې ته پیسې رالیږلی کېږي له نورو اپلیکیشنو څخه. دا یو نړیوال کارت ده، د امریکایي پیپال دی، امریکایي کارت دی چې په ټوله نړۍ کې شتون لري. خاص کر په افغانستان په پاکستان کې دغه کار نه کوي. خو بیا هم په نورو طریقو سره مونږ کولی شو چې خپل پیپال اکاونټ جوړ کړو او پیسې ورته ولیږو. له دې څخه دوستانو پیسې لیږل دا موبایل سیم کارت ته هم لیږلی کېږي او همداسې ماسټر کارت ته هم لیږلی کېږي. ماسټر کارت ورسره وصل کېږي او هغې ته کوم ډالر چې دي هغه ویډرا کېږي. نو دوستانو که تاسو چیرې دا وایئ چې موږ څنګه کولی شو له پیپال څخه موبایل ته پیسې ولیږو، په همدغه چینل کې ما ویډیو اپلوډ کړې ده. زه به یې لینک له ویډیو نه لاندې درکړم چې موږ څنګه کولی شو د پیپال لپاره پیسې وګټو. هغه اپلیکیشن ما هم اپلوډ کړی دي او څنګه کولی شو له پیپال څخه پیسې موبایل سیم کارت ته ولیږو. هغه اپلیکیشن هغه هم ما درته ښودلې ده په ویډیو کې. نو هغه ټولې ویډیوګانې به زه د ویډیو نه لاندې درکړم. تاسو د ویډیو نه لاندې لینکونه وګورئ، په هغه کې به ما ورپسې لیکلي وي، خپل ټایټل مې ورکړی وي. نو دوستانو راځو خپل مقصود ته. موږ په ګو باندې کلیک کوو. دلته دوستانو تاسو لیدلی شئ دوستانو دلته به تاسو لومړی خپل ایمیل ورکړئ. زه یو ایمیل ورته انتخابوم. تاسو به د خپلې خوښې ایمیل ورکړئ، کوم چې خپله خوښ کړی وي هغه ایمیل به ورکړئ. صحیح ده. نو په نیکسټ باندې کلیک کوو. کله مو چې نیکسټ باندې کلیک وکړلو دلته نور آپشن یې راکوي. دوستانو دلته به لومړی تاسو داسې پسورډ ورکړئ چې هغه قوي پسورډ وي، ارزانه پسورډ به نه ورکوئ. داسې پسورډ ورکړئ چې هغه ډېر قوي پسورډ وي او هیره دې نه وي چې لومړی حرف به غټ وي، یعنې داسې. زه ورکوم کې داسې دوستانو. او په همدغه دویم کې به هم پسورډ ورکړئ. کله مو چې په دې کې پسورډ ورکړلو نو داسې به تاسو پسورډ ورکړئ. زه بیا دغه پسورډ زما څخه هیر شو، زه یې داسې ورکوم او دوهم کې هم داسې ورکوم. لومړی حرف به غټ وي دوستانو او دوهم کې په دې ځای کې تاسو پسورډ ورکړو. په لومړی سر کې ایمیل او په دوهم کې تاسو خپل نوم ورکړئ. زه ورکوم کې، دلته ورکوم بی، دوهم کې ورکوم بزنس نیم. تاسو پوره نوم ورکړئ.
نو دلته به زه ورکم خوستی. فرق نه کوي، تاسو یو نوم ورته انتخاب کړئ، دغه ایکی نبی د دلته پوره ولیکئ، بیا هم فرق نه کوي. دلته تاسو د هیواد ورته بدل کړئ چې خوشبختانه زمونږ په هیواد کې اوس کار کوي. دلته تاسو لیدلی شئ په نورو ځایو کې افغانستان نه راځي، په هغې ځای کې تاسو ځان مه ستړی کوئ. دغه لینک زه د ویډیو نه لاندې درته ږدم، له هغې ځای څخه تاسو ور داخل شئ. نو دلته د خپل نمبر ورکوو، د خپلې خوښې نمبر، کوم نمبر چې تاسو لرئ هغه نمبر ورکړئ. دغه نمبر شو. دلته بزنس ادرس زه خوست. دوستانو دغه لږ وخت غواړي، زه ویډیو لږ سکیپ کوم چې ټوله خانې ډکې کړم، بیا تاسو څخه یم. نو دوستانو تاسو لیدلی شئ لومړی ایمیل شو، دویم پاسورډ شو، دریم څلورم خپل نوم شو، بزنس نوم او خپل نمبر شو. دلته تاسو ورته خوست انتخاب کړئ چې تاسو په کوم ځای کې اوسیږئ هغه ورته انتخاب کړئ. دلته هم دوهم ادرس ورته انتخاب کړئ. دلته سیټي ادرس ورته انتخاب کړئ. دلته تاسو سیټي ادرس انتخاب کړئ کوم چې تاسو پکې اوسیږئ، او همداسې دلته د کلي نوم ور ولیکئ. خو هیره دې نه وي دوستانو چې دغه به صحیح ورکوئ، سپیل به غلط نه ورکوئ. او په دغه ځای کې به تاسو خپل زیپ کوډ ورکئ. دوستانو زیپ کوډ که نه پیژنئ، تاسو ګوګل ته لاړ شئ. په ګوګل کې تاسو په اسانۍ سره کولی شئ چې له هغه ځای څخه خپل د ځای ادرس ورکئ او ورته ولیکئ. زه تاسو ته ښایم دوستانو، تاسو لږ صبر وکړئ چې زه دغه دوستانو دلته به تاسو ور ولیکئ خوست زیپ کوډ. دغه سرچ کوو. دلته تاسو لیدلی شئ دوستانو د هر ځای زیپ کوډ تاسو سره اړوي، چې په کوم ځای کې تاسو اوسیږئ د هغې کلي نوم هم ورکړئ، نو تاسو ته یې راړوي. نو په اسانۍ سره کولی شئ له دغه ځای څخه زیپ کوډ واخلئ، یعنې پوسټل کوډ، او دلته یې ورکړئ. دوستانو راځو بیا دغه ځای ته تاسو ته وایي چې کومې پیسې تاسو انتخابوئ، چې کومې پیسې تاسو ته راشي. موږ دلته USD انتخابوو، US ډالر، دلته ډالر انتخابوو. دلته بیا دغه وړیکه نشان باندې کلیک کوو او په دغه باندې کلیک کوو. کله مو چې کلیک وکړو دوستانو دلته بله صفحه به موږ ته راخلاصه شي چې دوستانو نیټ بیخي کمزوری دی، تاسو څخه بخښنه غواړم. دلته به تاسو دوستانو په واټ از د په انګلیسي کې دوستانو زه بیخي ضعیف یم، خو دا ځای کې به تاسو دوستانو کلیک وکړئ. تاسو ته وایي چې یو انتخاب کوئ، ورته فرق نه کوي چې کوم یو ورته انتخابوئ. دلته دوستانو تاسو ته وایي چې تاسو لینک ور واچوئ، د اپلیکیشن لینک. له دغه ځای څخه هم کار نه لرو، ځکه چې موږ کوم اپلیکیشن نه لرو چې موږ پبلش کړی وي، هغه ورته انتخاب کړو، هغه ورته اپلوډ کړو. نو په دغه دویم اپلیکیشن کې تاسو دلته ولیکئ. دلته تاسو چې کوم یو ورته انتخابوئ فرق نه کوي، زه دغه ورته انتخابوم. چې انتخاب مې کړو دلته کنټینیو باندې کلیک کوم. دوستانو په نورو ځایو کې افغانستان نه راځي، زه بیا هم وایم له دغه لینک څخه ورته دننه شئ. دلته دوستانو تاسو ته وایي چې نیشنالټي په کوم ځای کې اوسیږئ، دغه ځای ورته افغانستان انتخابوو. بیا هم او په دغه ځای کې تاسو چې که پاسپورټ لرئ دوستانو، نو پاسپورټ خو ډېر ښه دی، ځکه چې نړیوال یې ډېر ښه پیژني. او که پاسپورټ نه لرئ نو نیشنل ID ورته انتخاب کړئ، یعنې پاسپورټ که د بل چا هم یې فرق نه کوي. خاص کر هغه پاسپورټ باندې نمبر لیکلی شوی، هغه نمبر دغه ځای ته ور واچوئ. که چیرې پاسپورټ نه لرئ نو زه ورته نیشنل ID انتخابوم. دلته دوستانو تاسو نیشنل ID نمبر ور واچوئ، زه یې ورچوم. او دوستانو دلته تاسو ډیټا برډ، یعنی دلته تاسو دوستانو د خپل تاریخ ورته د پیدایش تاریخ ورته انتخاب کړئ. هغه تاریخ چې تاسو یا په تذکره کې لیکلی وي یا تاسو په پاسپورټ کې لیکلی. دوستانو نیشنل ID دغه تذکرې ته ویل کیږي. که تاسو پاسپورټ لرئ پاسپورټ خو ښه دی، که پاسپورټ نه لرئ دلته تذکره ورته انتخاب کړئ او دلته د تذکرې نمبر ورکړئ. او دلته د تذکرې کوم عمر چې تاسو لیکلی شوی دی، یعنې په 1996 په 2000 کې څومره عمر وتلی دی، هغه عمر دلته انتخاب کړئ. زه ورته انتخابوم. نو دوستانو په سبمیټ باندې کلیک کوو. کله مو چې کلیک وکړو دوستانو
دلته تاسو دوستانو لیدلی شئ درته وایي چې پلیز کنفرم یور ایمیل ادرس. دوستانو ما پیک ایمیل ورچولی وو. دوستانو تاسو ته خپل اصلي ایمیل ور واچوئ. کله مو چې اصلي ایمیل ور واچولو دلته دوستانو تاسو ته بیا یو میسیج خپل ایمیل ته راځي. هلته درته وایي چې پلیز کنفرم یور ایمیل ادرس. کله چې هغه کنفرم کړئ بیا خپل پاسورډ ورکړئ نو ستاسو ایمیل کنفرم شو. دوستانو خوشبختانه چې زموږ پیپال اکاونټ جوړ شولو خو دا درته وایي چې تاسو خپل ایمیل ویریفای کړئ. یعنی تاسو خپل ایمیل ته لاړ شئ. هلته د ایمیل دلته دوستانو زه ښیم تاسو ته په دغه ځای کې تاسو ته وایي چې په دې ځای کې تاسو یو پاسورډ یعنی یو میسیج راځي. دلته تاسو ته یو میسیج راځي په هغه میسیج باندې کلیک وکړئ. زه به داسې ځای کې تاسو ته وښیم. دلته دوستانو دلته تاسو کتلی شئ دغه د پیپال څخه ماته راغلی دی. ماته یې ویل دي چې پلیز کنفرم یور ایمیل ادرس. نو دلته تاسو په کنفرم مای ایمیل ادرس کله چې کلیک وکړلو دوستانو تاسو ته بیا لږه صفحه راخلاصیږي. په صفحه کې تاسو پاسورډ ورکړئ نو خپل پاسورډ بس تاسو ایمیل کنفرم شو یعنی ویریفای شو. نو موږ دوستانو دلته په سیټ اپ پیمنټ باندې کلیک کوو. دوستانو ویډیو غټه شوه بخښنه بیا هم غواړم خو ستاسو د پوهې په خاطر ما دغه هر څه پکې واضح وویل. انشاءالله چې بیا هم کومه ستونزه وه تاسو په کمنټ کې ووایاست. انشاءالله د خپلې وسې پورې درته کار کوم د خپلې وسې پورې درته حل کوم. نو دوستانو دلته زموږ پیپال اکاونټ خوشبختانه چې جوړ شولو او په اسانۍ سره اوس پیسې ورته رالیږلی شو. د هر اپلیکیشن د هر ویب سایټ څخه په اسانۍ سره کولی شو چې پیسې ورته راولېږو. دوستانو ځینې خلک بیا په جعلي نمبر باندې جوړوي خپل پیپال اکاونټ خو هغه ډېر زر لیمیټ کېږي یعنې خرابېږي. او انشاءالله د دغې خرابېدو هېڅ غم نشته. دا تاسو څخه نه خرابېږي او په ښه شان سره تاسو کارولی شئ. او بل تاسو په کوم اپلیکیشن کې چې پیسې لرئ په اسانۍ سره خپل ایمیل ادرس ورکوئ د همدغه د پیپال اکاونټ ادرس نو په اسانۍ سره تاسو پیسې ورته رالیږلی شئ. دوستانو دلته زموږ بیلانس خو زه په بیلانس باندې کلیک کوم چې زموږ بیلانس شته او که نه شته ځکه چې موږ نوی جوړ کړل نور پکې هېڅ کار نشته. دوستانو خاص کر خپل کوم هغه مو چې ورکړلو ایمیل مو چې ورکړلو. دوستانو دلته تاسو لیدلی شئ زما 0 یو اس ډي دي زما پیسې نشته. زه له دغه ځای څخه بیا هم ځم او دوستانو ویډیو ډېره غټه شوله خو بښنه ډېره غواړم. را به شو دلته دوستانو هغه ایمیل ته که تاسو ته چیرې پاسورډ رانغلو یعنې میسیج رانغلو پاسورډ نه دی دوستانو بښنه غواړم میسیج رانغلو تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې سیټینګ باندې کلیک وکړلو حتما تاسو ته راځي او تاسو به په یور پروفایل باندې کلیک وکړئ. دوستانو بیخي نیټ کمزوری دی. مونږ په پرسونل انفارمیشن باندې کلیک کوو. دلته دوستانو تاسو لیدلی شئ چې مونږ کوم نمبر ورکړ هغه نمبر یې هم راواخیستلو او دلته دغه ایمیل یې هم راواخیستلو. دلته تاسو په اپډیټ باندې کلیک وکړئ. دلته درته وایي چې تاسو دوهم ایمیل هم ورچولی شئ. دلته تاسو دوستانو ته ښایي چې ان کنفرم یعنې تاسو ایمیل کنفرم شوی نه دی. تاسو په ایډیټ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړو دلته دوستانو تاسو په کنفرم دیس از ایمیل ادرس باندې کلیک وکړئ. که چیرې تاسو ته یعنې مقصد تاسو ته کوم کوډ نه و یعنې کوم ایمیل نه و راغلی کوم میسیج نه و راغلی نو دوهم ورخڅه وکړئ. دلته تاسو دلته درته وایي چیک یور ایمیل انبوکس ټو کنفرم یعنې تاسو انبوکس ته لاړ شئ په هغې کې تاسو
کولای شئ چې خپل ایمیل کنفرم کړئ. نو دوستانو دغه ویډیو وا دغه ویډیو د پیپال اکاونټ د پیسو لیږل هم خپل موبایل سیم کارت په ټوله نړۍ کې ټولو سیم کارتو ته لیږلی شو. نو دغه ویډیو به هم زه د ویډیو نه لاندې درکړم دغه د پیپال اکاونټ په افغانستان کې د جوړولو طریقه کوم چې دا چې کوم لیک ما درته ودی د هغه لینک به هم درکړم او همداسې کوم لیکشن چې پیسې پیپال ته ورکوي د هغه لینک به هم زه تاسو درکړم. خو لومړی درنه هیله کوم که زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي زموږ چینل سبسکرایب کړئ ورسره څنګ کې د غنټۍ نښان هم ووهئ تر څو چې زموږ هره ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. تر بل ویډیو پورې مو به الله سپارم ښې چارې ښې شي.